دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې موجود یو چې کوم آل سیاسي پارټیز لخوا د جماعت اسلامي د سوري لاندې چې کوم د اوبو چې کوم کمی ده د اوبو چې کوم ستونزه رامخته شوې ده په دې حوالې سره سیمینار تبیا کړی دی سیمینار تبیا کړی شوی دی نو په دې حوالې سره دلته چې کوم ګډونوال دي هغه موجود دي دوی دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اوبو چې کومه ایشو ده هغه دلته په دې وخت کې ډېره زیاته مخې ته راځي د سکلو اوبه ورسره باغونه وچ شوي دي د سکلو اوبو نشتوالی دی او ګاډونه وچ شوي دي کوریزونه وچ شوي دي نو د دې سیمې خلک چې کوم دي هغه موږ سره موجود دي هغې سره خبرې کوو چې دوی دې څه وایي مځکې چې کومه دا وچې شول ډېر باغونه وچ شول بیا تاسو ته پته ده چې د وزیرستان خو تقریبا 75% ابودي چې کومه د میږ چې کوم انکم دی که نه دا د زراعت سره تړلی دی هډینه وتړیږي او میږ کومې داسې ایریا وي چې باراني ډیمونه جوړ کړي او ورسره لکه مثال میږ ګرین زیاته کړي او دغسې میږ لکه ډیمونه چې په یخ کې د کوم تنازع ډېر څي نو لحاظه آبندې ریاست صرف هغه وکړو خو هغې خبرې حل نه وغواړي واڼه سب ډیویژن دا یو زراعي علاقه ده دلته ډېر زراعت فصلونه دي نو هغه دپاره بیا داسې حالات به جوړیږي لکه په قلعه سیف الله کې چې جوړ شول یا نور ځایان کې جوړ شول هلته ریاست دغه ګورنمنټ په دې شي هغه ورنه کولو چې دوی سمال ډیمونه جوړ کړي یا داسې دا کارونه وکړي بالکل تاسو چې کوم د سیمینار ته بکړی شو په دې کې کوم ګډونوال دي هغه خبرې واورېدلې دوی دې ډېر زیاته خفګان اظهار وکړو په موجوده حکومت باندې سخته نیوکه وکړې دوی د وویل چې دوی خو دغه دعوې کولې چې موږ سمال ډیمونه جوړوو چې کوم ډیمونو تحریک دی هغه روان کړي دي خو دلته په وزیرستان په واڼه کې دې وخت کې بعضې سیمو کې د چې کوم د میوې باغونه دي هغه وچ شوي دي او چې کوم ماڼه سیمه ده یا نورې چې کومې لرې پراتې سیمې دي په هغې کې د سکلو اوبو نشتوالی هم رامخته شوې ده هغې سره سره که دلته وګورو د اوبو چې کومه سطحه ده هغه ورځ په ورځ لاندې ځي دا ګل اوبه 15 ګز نه هم لاندې چې کومې دي هغه روانې دي دې وخت کې نو دې چې کوم ګډونوال دي کوم سیاسي خلک دي هغه دا وایي چې موجوده حکومت ضلعي انتظامیه او چې کوم عوامي نمایندې دي هغې ته پکار دي چې په هنګامي بنیاد باندې دلته اقدامات واخلي په سیمه کې سمال ډیمونه جوړ کړي که چیرې په وخت باندې د دې روکتام نه وشي که چیرې په وخت باندې دوی د څه اقدام نه واخلي نو دوی دا هیره څرګنده کړه چې په روان وخت کې داسې نه چې د دې سیمه خلک په نقل مکاني باندې مجبوره شي